لکه 30 کاله مطلب دا دی ما دا شی کړی دی خو لیکن دا چې په دې کې ما خراب ډیلا کړ لکه ما پکې کار نشو کولی کله چې دا ما پریښي دي توبه مې وکړې دا الله سره ما وعده کړې ده پریښي مې دي د ما یو کال وشو شکر دی اوس بچي مې ځوانان شو که نه قسم مې دی په خدای زه چې څنګه الله له وجاړم چې دا پلانې کار دسه سال اټومیټک شوي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله او محمد رسول الله چې نن مې په دې ټول ناظرینو کې دا کلمه تېره کړه چې زه کله خفه یم او زه د شپې پاڅېږم 3 بجې 3 نیم ما بیا یو ملا نه تپوس کوم دا الله کوم ټیم کې راکوزېږي ام لا مالا اوقاتله وایي ټیم خو یې ماله معلوم نه دی خو داسې کار دی د حلا لمن چې کله ونیسي د حلا لمن چې کله ونیسي نو ډېر غټ ذات دی په خدای مې د قسم موږ پوهېږو نه لا اله الا موږ دا ټول فنکاران نه پوهېږي داسې دا نور خلک ګوره د الله څه خوښ دی عمران خان فلم شام صاحب ډایرکټر هغه کې ما یو ډیلاګ کېږو ما په غرونو کې لیوان ساتم او په خوړونو کې ماران ساتم په ځنګلو کې شیران ساتم ولې چې زما نوم نواب دی دا کار مې خراب دی چې اول ډز کوم او بیا سوچ کوم سره یو خبره ما بله نوټ کړه چې د یو د حلا لمن چې کله ونیسي د حلا لمن چې کله ونیسي نو ډېر غټ ذات دی په خدای مې د قسم موږ پوهېږو نه لا اله الا موږ دا ټول فنکاران نه پوهېږي داسې دا نور خلک ګوره د الله څه خوښ دی یو مشر راوخوتو بس له او وګوره چې دا عاجزي ده خدمت دی چې پاسې ته پاسېږه د ډنه بابا کېنه نو هغه بابا چاسې وایي چې د زړه کې وایي چې الله دې عزت وکړه زویه زما خو ملا خوږېده تاسو کېنولو ګوره یو زه کله کله زه په کوڅو کې روان یم اشعار وایي که نه لوی مذهب انسانیت دی محبت لویه سجده دی دغه کې محبت و مینه وه انسانیت خدمت و پکې سر بالکل همدغه لویه خبره اوس قسم په خدای چې تاسو زه ناست یم زما دومره تانه خوشحاله دی ګوره دا نه ته ګوره خرچین کې هر څه کې خو لیکن دا هم زما دپاره د یو فخر خبره ده چېرې تواب صاحب ماله یو انټرویو راکړه نو اوس که یو سړی پوهېږي پوه دي شي او که نه پوهېږي خو صرف ناپوهه دی که نه ناپوهه زه دا وایم چې په دې ټول زما دا درخواست دی چې 5 وخته لمونځ کوئ دا په موږ باندې فرض دی که نه دا لمونځ خو کوئ باقي دنیا ده هر قسم که نه هغه وایي که نه دنیا سے مزہ لے لے دنیا سے مزہ لے لے دنیا تمہاری ہے دنیا تمہاری ہے نو دنیا نه مزه والا دا دنیا ستا ده 5 وخته لمونځ کوه انجوی وکړه انجوی وکړه دغه نه بار مه وځه نور ښه تېر کا د الله لمن کلک ونیسه پرېږده مه یا الله د شپې پاڅېږه یو 2 رکعت تهجد ولا تهجد کوه مړه ته قسم مې دی په خدای زه چې څنګه الله له وجاړم چې دا پلانې کار دسه سال اټومیټک شوي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله او محمد رسول الله چې نن مې په دې ټول ناظرینو کې دا کلمه تېره کړه چې زه کله خفه یم او زه د شپې پاڅېږم 3 بجې 3 نیم ما بیا یو ملا نه تپوس کوم دا الله کوم ټیم کې راکوزېږي ام لا مالا اوقاتله وایي ټیم خو یې ماله معلوم نه دی خو داسې کار دی چې د 3 بجو خواړه کې راکوزېږي د لاندې اسمان له راځي دې وخت کې تواب خان ورغه عاشق شه او په جړا شه والله چې دې ټایم کې ورشي نو بس بیا خو الله دی که نه بس ولا وجاړو ځوانه په اټومیټک سر اټومیټک په خدای کې نو ستا زما کار شي او دا ما بالکل ټری کړی دا هر یو شی ګوره رښتینو زړه نه خدای پاک نه وغواړي د زړه نه وغواړي سره خدای پاک وایي چې ګوره زه ورکول والا یم دا او بیا د دې ګوره یو ځل زه تا نه به یو مطلب له 100 روپۍ والم سبا رانه غواړې او د الله په خزانو کې د څه کمې نشته که درپسې کلاوې کړې او راشرې والې نو هر شی به دې ټیک وي پوه شي که نه هغه ورته وایي که نه هغه وایي هو مینه که پیغور شي که الزام شي مینه ده او خیر دې که انسان پکې بدنام شي مینه ده عقل د لقمان چې پکې خوار شي مینه ده او خیر دې که انسان پکې بدنام شي مینه ده
په فلم کې تاسو یو ډایلاګ ډیر زیات مشهور چیرې ویری دا تاسو کوم فلم کې ویلو دا جی ما ګندګیر کې کړو هغه کې بس مطلب ډایلاګ تاسو ډیر زیات مشهور شو دا جی په دې ډایلاګ باندې په نوشته روډ باندې شری محل مخامخ پلازا جوړ شو چيري بیري او چيري بیري پلازا جوړ شو چيري بیري پاپړ وروته د خو او جی اوس کپڑا وروته چيري بیري او نو دام د الله ګوره گیفت دی چيري بیري کا بیا دې کې مونږ یو د مو درباس خان یو شو په خیبر کې چيري بیري د ما په نوم غونډه شو بیا کې ریس باچا دا غانا کړي ورازي چې کو چيري بیري او کو چيري بیري هغه ډېر یټ لاړه مطلب دا چې په هغه تاسو ولا سوړې میلیون باندې خلکو کتلې و نو ارباز مالته سلام کو چې ما خو ډېر فنکاران راغوختي خو ظالم هغه خپل خبره کوله چې ما ټول فنکاران غړي 30000 او 40000 نه خلکو ولا زیات دغندي ور کړی او تاسو میلیون دي چې او 40000 تنانو ته چيري بیري کړي ټکونه ور کړی دي کنه نو زه دې ټول لدا یم چې زما په لزل دې ست د انټری او ان شاء الله بیا بم راځو خه خسته غب بم لګو وزوم لګب لګو خدا وغه دغه ورته سورته وی لیکوي بم او هغه ټلې نه هغه بم وخی چې هغه سره زما عزت نورم جوړیږي زما رونو هغه سره زمو عزت جوړیږي چې الکه تواب دومره مرګری دي دومره لیکو دومره دغه ورکو دا خاصم لګي د فنکاران لیکي خدا په تاسو لپاره سپیشل چې دا شی د جوړ کی چې مطلب تاسو ټول زبو مننه کوم چې په بار ملکونو کې سمره کا په جرمني کې کا په امریکا کې کا په لندن کې وي کا په دوبۍ کې کا په قطر کې وي کا هر ملک کې وي ټول زما دوا ده چې ټول د خپل وطن خدای پاک ثوابو کې ټول خپل وطن بچول راشي خويندرونو له درشي الله دې خپل وطن باندې شټکی او زه دې ټول له دواګانې دي چې یا الله چې په هر ځای کې مسلمان وي او پښتون وي خدای دې آباد او ګل ګلزار لري او پښتون نه دې وي پښتون نه دې پښتونه چې پسنګ تلې دې هر خواله د پښتون د تورې شرنګ تلې دې هر خواله د پښتون د تورې شرنګ تلې دې او تنګړه بيدنګ تبړي دنګړه بيدنګ کروڑا کی تخ 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 ډټیک ډش وسلام قدرمنو دا تواب لاله چې موږ سره خبرې ترې وکړې ډېر تفصیلي تاسو نه غوښتنه وکړه ځکه جګړه ډېر دغه خبرې دوه درې خبرې نور کو دا زموږ کوګور زموږ په انډستری کې چې کم دي تعلیم ډېر زیات کمې دي څه وجه ده دا خو سر داسې وجه کې دی چې ډېر خلک د غریبۍ په وجه باندې د تعلیمونه ته پاتې ډېر ماشومان داسې وي چې هغې له تربیت هغه نه ورکړل شوی مور پلار نه ورکړي د سکول نه پټیږي اخره کې مطلب مور پلار مو چې مړه سکول نه وي چې مصری سره کېناوه یا چې د روټو والا سره کېناوه لکه چې سبق نه وي او سره کنه نو لری کا زه ټیم نو په دې وجه باندې مطلب دا دی چې د مشرانو نه د شپاتي وی کنه د چا مشران له کمزوري وینو دا وجه کې دی شي کنه او اوس لکه مطلب زموږ په معاشره کې نن سبا که خیالو کې ټول ماشومان چې څومره تعلیمونه کوي د خیر لګي دي شروع دي او اوس د خیر سره چې زموږ څومره خلک دي اوس ماشومان خیران شو اوس خو ته بټن لټک ورکا مخامه غر لګي چې غر نه دي ټک ورکو نو په خبر لګي نو اوس مطلب دا چې اتوماتیک زمانہ ده اوس د خیر خلکم تکړه دي ولا دریم تعلیمي د لسم تعلیم د صد لکه خطرې کې سره دا شي کوي نو زموږ خو د ټولو رونو ته او خويندو ته او میندو ته او د ټول څومره پښتانه زموږ رونه دي په بچو باندې تعلیم کوي بچو ته داسې لارې وښایي قرآنونه پې ووایي مدرسو کې واچوئ دا د مونږ د آخرت یو تحفه ده او دا ټول ورڅ زموږ آخرت کې په کار راځي چې موږ نن په بچو باندې سبقونه ویو نن په بچو باندې تعلیمونه وکړو باقي بچي چې ته په خپله طریقه باندې کې په خپله طریقه ده باقي زه ټولو بچو ته هم دا وایم چې د مور پلار عزت وکړئ مور پلار د نه ګوره داسې لاړ نه شي چې د نه لاړه بیا به پسې ډېر خفه یې ګوره پلار د جنت دروازه ده او مور چې دا ګوره جنت دی نو جنت هم وګټئ او دروازه هم وګټئ چې دروازه د له کولاو نه جنت نشته دی نو دروازه هم وګټئ د پلار هم عزت وکړئ پلار چې هر څومره بد شي خو عزت به کوي مور چې هر څومره بد شي خو عزت به کوي بل تواب لاله زموږ بل اکټران چې کم دي ګره دوی لکه چې شو به کم اکټران دوی د نشینه بغیر اکټینګ نه کیږي دکتي د حواله سر سره دې کې څومره حقیقت دی یاره سر د خبره ده چې حقیقت خو دې کې بالکل شته نه دی لکه دا خبرې اسی او خوشي خبرې دي چې د نشینه او چې اکټر نه او دی نشو اکټر یو دی نشو نه کینو بس اکټر دی دا بس سر د کار دی کنه چې دې ټول د مرګري به دا انټرویو ګوري زمانه زیاته شراب چانه دي سکري
لکه 30 کاله مطلب دا دی ما دا شی کړی دی خو لیکن دا چې په دې کې ما خراب ډیلاک لکه ما پکې کار نشو کولی کله چې دا ما پریخي دي توبه مې وکړه دا الله سره ما وعده کړې ده نشي مشي پریخي مې دي د ما یو کال شو شکر دی اوس بچی مې ځوانان شو کنه لکه سړی ډېر بد لګي تاسو باندې ډېر زیات اعتراض دی په نشه کې راشي بیا کار نه کیا په دې وجه باندې نو پاغه وجه کې خلکو بزاغستم ورچې پبلک بغوښتم ارمانډو خو بس بیا مال خپل ځان بدکار شو یاران خفا مور پلار خفا خزه خفا بچی خفا راشه مې دا ټول خوشاله کا ځان خفا کا نو غم ځان خفا کېدل نه د ما صحت خشو نشه پرې خو دا یو غیرت دی داخله کاسي هسپتالونو کې داخل کا پلان نه هیڅ نشته یو ځل الله ستاسو توبه وباسه او الله ته په سچ باندې توبه وباسه هیڅ نو الله کې دردونه شته نه سشته 30 کاله چې ته دا ټری مری اوس کې کنه د دې په خبره او دغه خراب شینه اوس کې قسم په خدای دا ګوردی او دا هر څه دلوي د خورج نشتی شتم نه دی ټینشن دی ټول دغه دی نو دا خبره بالکل غلطه ده چې نشینه بغیر د اکټینګ نشم کولی پلانین د بغیر د نشینه زه لګینې اما غته وابه دي ما زبر د سحر نه واله تر ماخام پورې بزه بالکل ډنډوم تعلم پته ده تم د مونږ واره تعلم د دې خبره پته ده کنه او ما په کې اکټینګ هم کولو دا د یو کالو شو شکر فلمونه هم شته و د شهید سلیمان کو یو شو چې په کې بند شو د دې نمخ کې نشتر حال کې وي داګه نمخ کې بیا د کچکول خان شوګانی وي په دغه کې ارشد سلیمان کې درې سرور شوګانی کچکول وکړي هغه کې مطلب ما کار وکړو بیا ورپسې د کچکول په نشتر حال کې و بیا اوس د شهید خان دي شوګانی سټیج چې کوم دی سټیج تاسو خو لکه فلم هم ضرورت دی ډرامې ضرورت دی سټیج چې کوم دی دا لازمي تاسو په کې نه هغه شو لکه سو خاص ته لازم نو سر بد ذکر چې زه د سټیج اکټر یم کنه تاسو چې کوم هغه چيري بری دغه کړو دغه ډایلاګ راته لګوای اخو والله بس یو ډیر زبردست ډایلاګ دی هغه موږ یو دی ګندګي فلم کې کړو نو یو لمه دروازه کړو ژن وسو کې ته مې ول زمانه نوزي وګوګ لکه د پړیم او نوم می توابه دی او مشهور په چيري بیري یم دا سره نه به یو مشهور شو کنه بیا پولیس والا وی کنه دا شراب مراب څخه ما غوي دات سکے چې زما لا سو وسو کې ته باغیر هم دا ډیلاګ بیا هم کنه چې ول زما اوس دا فلم زمون جوړ شو عمران خان فلم شان سے ډایرکټر هغه کې ما یو ډیلاګ پیلو ما په غرونو کې لیوان ساتم او په خړونو کې ماران ساتم او په ځنګلو کې شیران ساتم ولې چې زمانم نواب دی دا کار می خراب دی چول دس کوم بیا سوچ کوم بس ډېر زموږ ډېر مننه تواب صاحب قدرمنو دا و تواب سره حدیث چې موږ سره خبرې اترې وکړې غپ شپ مو سره ولګو یقینا چې ډېر نایس انسان دی ډېر زبردست انسان دی د زره چې ناسي خپه نشي خوشاله به ان شاء الله چې مو سره وخت تیر کړی چې سره ناس تکړه نو ډېر په خوشاله سره ډېر په خندا سره اوس په نزي اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پاک